محترم کتونکو د یو فوجي په نوم باندې یو ویډیو ډېره وایرل ده. د دې حقیقت درته نن وایم چې دا څوک دی او دا فوجي دی نه دی څه حساب دی. خو ویډیو به سره لازم شیر کوئ که ته پاکستانی او په خپل ملک خفه کېږي ځکه چې زموږ ملک ته مختلف شرپسند په مختلف طریقو نقصان رسوي او موږ جنګوي. زه به دې ثبوتونه پیش کوم چې دا ویډیو فیک ده. هغې یو ثبوت او بیا راته د دې کس زه هم ښیم چې دا څوک دی. پهله ثبوت خو به درته زه دا وښیم چې کله دا جاړي او دا چلو کي که نه نو درې دې ګوتو سره چې کوم دی دا فلټر یې لګولی دا ځای ګوتې تورې شي. صحیح ده تاسو به دغه وینئ دا ګوتې تورې شي نو دا فلټر لګولی ده. تاسو په ریل ویډیو کې د دا ویډیو بیا تاسو ګورئ تاسو به کتلی مې نوټ یې کوئ. دویمه خبره ده چې دا کوم دغه لګولی نو دا ګیر هم داسې ده نه ده بل د ده پوزه چې کوم ده نو دا هم داسې نه ده. دا هم په فلټر داسې سازېږي. زما چې اوس کوم په پوزه ده داسې نه ده به بلکل نری شي. دا هم فلټر والا پوزه ده. بله خبره دا یو لفظ استعمالي چې دا ډرون حملې موږ وکړلې نو ډرون په ځای دا څه الفاظ استعمالي دا واورئ. دا د ډرون حملې دا چا وکړي دا موږ په خپله وکړي. صحیح ده. ته ماته دا ووایي چې یو فوجي له به د ډرین او د ډرون لفظ نه ورځي نو دا وایي چې ډرین نو ډرون په ځای ډرین ویلی دی. اصل کې دا ټول فیکسز دی. بل ځای کې ده ویلي دي یو بله ویډیو اردو کې ده چې ماله خو اردو صحیح نه راځي په اردو کې وایي که نه او زه دا ویډیو په ریکارډ په اردو کې ریکارډ کوم سیم خبرې په اردو کې کړې دي نو څنګه یو فوجي له اردو نه ورځي نو دا هم دلته دروغ ویله. بلکې دا کس چې کوم دی د افغانستان د وردګ سیمې سره تعلق ساتي او دا افغانی دی په سعودي عرب کې ژوند کوي نو دا ویډیو تر سره دومره شیر کړي چې هر چا ته پته ولګي موږ پاکستانیان فوجیان دا په خپل منځ کې جنګوي. دا دشمنان دي زمونږ. دا خلک چې کوم دي که نه دا موږ صرف او صرف خپل منځ کې جنګوي او په دې وجه باندې دا یو قسم له نوی اور راوچت شو. دا یو نوی فساد راوچت شو زموږ پر ملک کې او دا خلک اصل کې موږ په ملک کې خو دهشتګردیم ده او که موږ د افغانان وینو زیاتتر چې کوم په بهر ملکونو کې دي په سوشل میډیا باندې تاسو که وګورئ پرله پسې دا ویډیو راځي چې دا موقع ده او په پاکستان کې دا لوبه شروع ده او بس تاسو اوس یو ځای شئ ورته او تاسو داسې کوئ او افغانیانو یو ځای شئ ورته او دا فساد نور هم چې اتې شي او دا نور هم اوچت شي به موږ باندې خوشحالېږي په دې علماو باندې. افغانستانیان ته خو زه وایم چې تاسو زموږ ورونه یې. صحیح شه. کم از کم که تاسو چې ته پښتانه یې تاسو مسلمانان یې نو بیا ولې په بل مسلمان داسې خفه کېږئ. موږ خو په تاسو نه خفه شوي که چا سره بد کړي هغه کس سره سپیسیفیکلي دا کس نوټ کا. ته غونډ پاکستانیان بیا علما او دا نیکان صالحان دا خلکو په وړاندې خوشحالېږي نو آیا ته در مسلمانۍ شان دی ډېر د افسوس مقام دی. دا ویډیو به سره دومره شیر کوئ دومره به ریپوسټ کوئ چې د دې حقیقت هر یو کس ته پته ولګي چې دا ویډیو فیک ده او دا کس افغانی دی تفسین الله نومې دی د افغانستان د وردګ سیمې سره تعلق ساتي او په سعودي عرب کې چې کوم دی نو دا ټریله چلی او دا په سعودي عرب کې دی وخت ژوند کوي او دا کله هم داسې نه دی. دا بالکل دروغ دی او دا زمونږ پاکستانیان هم ډېر شیر کوي څه هم درځو بل او ټول د افغانستان د سایډه شیر کېږي او خاص کر به زموږ د پی ټي آی والا ورونه کم از کم ورونو ته وایم پی ټي آی والا تاسو که چېرته لانجه وي د چا سره به وي نو کم از کم د خدای خاطر وکړئ خپل پاکستان په خپل منځ کې فوج عوام مه جنګوئ. دې کې یو ثالثي داسې ښه کردار ادا کوي چې دا ملک ټیک شي. جزاک الله خیر. د ویډیو کتلو د ریپوسټ کولو ډېره مننه. السلام علیکم.